سلام قدرمنو هیوادوالو د عطا خیریه بنسټ د خپرونې مینوالو یو ځل بیا چېرته راغلي یو سخرود جلال آباد دی او هغه کورنۍ ته راغلي یو هغه سپین سرې مور ده چې په بټۍ کې خښتې اچوي د خپلو لمسیانو سره د داسې ګلالو بچو سره د لمسیانې انجنې دي ورسره نو الله تعالی دې په دې غیبي ورحمېږي تقریبا یو 15 ورځې مخکې دې موږ ویډیو کړې وه او نن بیا هم راغلو چا مرسته رالیږلې ده 6 نفرو مرسته رالیږلې ده په دې ویډیو کې به تاسو ته ښیو چا رالیږلې ده او د کوم ځای نه رالیږلې دا د دې حق دی دې ته سپارو او چا رالیږلې هغه باید خپل حق وګوري په ویډیو کې چې زما دې ته تسلیم شو نو تر څو پورې دا ویډیو کوو چې هغه ورونه هم خبر شي چې زموږ مرسته په شفاف ډول زه هغه مور ته تسلیم شو چا چې دغه خپل فریاد دغه بچیانو سره شریک کړی او په داسې حال کې چې په دې بټیو کې خښتې اچوي نو قدرمنو دا مور ده د خپلو ګلالو بچو سره په دې بټۍ کې لګیا دي سانچه وهي او دې بیچارهګان هم ډېر قرضدار دي بټۍ والا نه او موږ هم تاسو سره مخکې شریکه کړې وه بیا هم موږ راغلو نو دا په موږ او په تاسو باندې حق لري دا زموږ ستاسو افغانان دي د دې لاسنیوی باید وکړو دې سره باید مرسته کومک وکړو نو قدرمنو دغه مور ده دا دې امانت دې ته سپارو د دې خپلو مسیانو سره نور به دا کوچنیان هم خښتې نه اچوي تر څو پورې دا ویډیو شیر کړي چې هغه ورونه دا مرسته رالیږلې او وی ګوري په خپله ویډیو کې او په خپله دغه مرستې وګوري تر څو خبر شي چې زموږ مرسته دې مور ته تسلیم شوله یو دقیقه دې خورا شي بچیانو دې خورا شي دغلته راشه راشه بچیا تاسو راشه کینې بچیا ته کینې راشه بچیا راشه دغه کینې مورې ته دې مخ دې خوا راواړوه مورې دغسې مورې تقریبا څونه وخت مخکې موږ راغلي وو د ستاسو خواته هغه مرسته م راوړله او دا د ستاسو حق دی تاسو ته سپارو نو مورې دا د هغه بچیانو مرسته ده چې ستا هغه فریاد کړی ورته ستا هغه حالت یې وکتلو تر څو پورې د دې د کور هغه ژوند یې را جوړ کړه هغه وسایل پرې واله سره دغه بچیانو باندې خښتې م اچوه نو تر څو دې باندې سالمه زده کړه وکړي په آینده کې څه پرې نه جوړ شي که چیرې دا خښتې پرې اچوو نو د دې حل به نور هم خرابېږي صحیح ده مورې نو دا د بچیانو مرسته ده مورې دا د هغه بچو تا سره مرسته کړې ده دا ستا بچي دي افغانان دي د زړه له کومې دعاګانې کوه ورته او په خپلو مسیانو دې دا خښتې مه اچوه دعا ورته کوه په شریکه باندې لاسونه پورته کوي چا چې تاسو سره کومک کړی دی الله دې ورله ډېره تېره وکړي خدای دې دو سره موږ سره امداد کړي الله دې دو سره وکړي الله دې په دو باندې برکتونه کړي الله دې دو سره ډېر ښه وکړه چې موږ سره امداد کړی الله دې دو باندې برکتونه کړي خدای پاک دې ورله ډېره تېره ورکړي زموږ غریبانانو مسکینانو سره یې مرسته کړې ده خدای پاک دې دو سره وکړي خدای دې دو باندې غیباني مهربانه شي زموږ غریبانانو او مسکینانو دغه بچو سره یې زما مرسته کړې ده خدای دو باندې ورحمېږي خدای دو سره ډېر ښه وکړه خدای پاک دې دو بچي نیکمله صالحه غټ کړه خدای پاک دې دو ته خیر جوړه کې واچي خدای دې دو خوشحاله لري خدای دې دو په ډېرو ځوانانو کې پټ کړه د چا بچي نیکمله بچي وله ورکړي که د چا یې خدای دې نیکمله ورته غټ کړي او الله دې زموږ د سوري نه دو وساتي الله دې پرې برکتونه کړي الله دې ورته ډېر برکتونه کړي الله دې ډېر برکتونه بله ورځ دوی کیسه ورته وکړم بله ورځ مې د دې بچو مور ناروغه وه او ټیکهدار له دغه نوسۍ غریب ورغی ورته ویې ویل چې ما ته پیسې راکړه هغې ویل جمعدار ته ورشه جمعدار له ورغی جمعدار ته چې ما سره نشته دی دغه نوسۍ غریب مې زه په کور وګرځېم دغه نوسو مې مور ناروغه ده خیر ما له اشاره کړې دغه بچه ته ډاکټر له بوځه دا ما ته ډېر جایسه مې په کراچۍ پټه کړله ما په خپله باندې پرې زوړ صورت باندې مې کراچۍ پټه کړې دوی ته مې ورکړله چې دا ویسه او دا خرڅه کړه چې موږ لري چې دوا واخله دغه نوسۍ غریب مې ویې وړه پټه خرڅه کړه چا یې شیطاني وکړله چې د کراچۍ خرڅه کړې هغه ځای موږ دا نوسۍ زما وخت پاس ټیکهدار ډېرې پټکې پرې وکړلې غریب یو 2 څپېړې مو والې او هغه منشي راغی ویې ویل چې تاسو دا کراچۍ کې دغه نه کور غریبه مې ناروغه بیچاره یو د سرستوري هم نشته سرپرست هم نشته که سرپرست مې ولې هم کراچۍ خرڅوي دا خو ډېره موږ ته افسوس دی چې تور ساري کراچۍ خرڅوي مورې دا پیسې دې واله دا پیسې دې ټولې کړه مورې قدرمنو هېوادوالو الهي امین امین قدرمنو هېوادوالو خویندو ورونو دا مور کور کې مریض لرلو بټۍ والا ته تللی چې ما سره قرض وکړه چې مریض لرم هغې ورسره نه و کړی کوم بل چاته هم تللی ورسره نه و کړی
بیا دې بیچاره ډېر مشکلات او ډېر غربت نه تللی وه دا کراچۍ خرڅه کړله او د خپل هغه کور کې څوک مریض دی د هغې تداوي وکړله کله نه چې ټیکهدار خبر شو چې دا کار یې کړی دی بیا دا مسۍ وهلی مو او په قهر شوی مو ورته نو الله تعالی دې دا په هېڅ چا هم نه راولي قدرمنو او ژوندون وی هر انسان تیروی شي ژوند هغه دی چې د بل انسان در سره تیر شي نو فانی دنیا ده څه پکار دي د هغې دنیا دپاره کار د داسې د بېوزلو لاسنیوی وکړو د غریبو لاسنیوی وکړو تر څو پورې هغه دنیا شي نو دغه زموږ په درد خوري چې دوی دعاګانې وکړي دوی خپل هغه تعلیم وکړي دا کوچنیان او د دوی هغه ژوند را جوړ شي د یو مریض یو غریب سره کومک وکړو دا به زموږ ستاسو دپاره د وړ او د یو غټ ځای وي نو د عطا ولفر فاونډیشن د وایبر او د واټساپ د ایمو شمېرې دي 0039 اتاویا 116 واتیا شپېته که نور څه نه وي ویډیوګانې شیر کړئ قدرمنو د تاسو څخه هم ډېره مننه خوشحاله یو د تاسو څخه چې دې کورنۍ سره تاسو کومک وکړو د دې ژوند را جوړ شو تر بلې خپرونې ستاسو په درانه چوپړ کې بیا حاضرېږم د خدای په امان